د پخوا زمانې کیسه ده په یو ملک به یو باچا حکومت کولو. د دې باچا یو لور وه چې د هغوی نوم زرمینا شهزادګۍ وه. د باچا یو باغ و چې په هغې کې د امونو یو خاص ونه وه. په هغه ونه کې به روزانه یو څو امونه د سرو جوړېدل چې هغې ته به باچا کتل نو ډیر به ورته خوشحاله و. یو ورځ شهزادګۍ په باغ کې ګرځېده چې اچانک یو توره شن بلا راشي او شهزادګۍ د ځان سره بوزي. بادشاه سلامت، شهزادګۍ په باغ کې وه، یو چغې وواله او خیبه شوه. دا څه وزیره، زه یو څو کسان ولیږه چې شهزادګۍ پیدا کړي. او دې نه پس د باچا یو څو کسان د شهزادګۍ لټولو دپاره کلی په کلی وګرځي. دغسې ټوله ورځ تېره شي خو د شهزادګۍ هیڅ خبر میلاو نشي. بادشاه سلامت، مو خو یو څو کسان ولیږل، ټوله ورځ کلی په کلی وګرځېدل خو شهزادګۍ میلاو نه شوه. اوس په څه کوو؟ وزیره په خپله باندې لاړ شه او کلی په کلی اعلان وکړه چې د بادشاه لور ورکه شوې ده چې چا پیدا کړه هغه انسان له به ډېر مال او دولت ورکړو. په دغه کلی کې یو ښځه او خاوند هم اوسېدل. دوی دواړه ډېر لالچیان وو. د خاوند نوم جهانګیر او د ښځې نوم نادیه و. یا ښځې څه دې پخ کړي دي او که نه، زه خو دومره وږې شوی یم چې یا سړیه نو کور کې ناست دی، بازار ته لاړ شه، څه سبزي وړه چې درله ډېره پخه کړم. ښه صحیح ده. او په دې کلي کې یو بل هلک هم اوسېدل چې د هغه نوم کمال و. د هغه په کلي کې د سبزۍ یو ورکوټي شان دکان و. یو ساعت پس د باچا وزیر په کلي کې د شهزادګۍ دپاره اعلان کولو چې جهانګیر هم دا اعلان واورېده. هلکه دا خو د مالداره کېدو سمه غټه موخه ده. یا لکه کماله واچوه که نه 1 کیلو ټماټر او 1 کیلو پیاز. هغه خو به درله درکړم، خو دا راته ووایه چې دا اعلان یې داسې کو، ما سم ونه اورېده. یا لکه وایي د بادشاه لور ورکه شوې ده، وایي چې چا پیدا کړم ډېر مال او دولت به ورکوي. یا ښځې سبزو خو مې راوړه، خو وایي د بادشاه لور ورکه شوې ده چې چا پیدا کړه ډېر مال او دولت به ورکوي. زه خو یم بیا وربشو، څه پته لګي موږ ته میلاو شي. دا سوی سړیه دا خو رښتیا موخه ده، بس روټۍ به وخورو لاړ به شو. رښتیا که موږ ته میلاو شو خو په یو ځل به مالداره شو. دا څوک مسیم قسمت کار نه کوي. او کمال هم دکان بند کی، کور ته لاړ شي او مور ته ټوله کیسه بیان کی. ټیک ده کنه کماله بچې، بس تم لاړ شه، خو یو خبره مې یاد ساته چې دروغ به نه وې او دوکه به نه کې. صحیح ده زما بچې. بل طرف ته د باچا د اونې نه روزانه د شپې به هغه د سرو امونه هم غیبیدل او دا خبر هم وزیر باچا ته ورکی چې بادشاه نور هم پریشانه شي. بل طرف ته جهانګیر او ښځې دواړو د باچا دربار ته ځان رسولی وي. بادشاه سلامت، موږ د شهزادګۍ له ټولو پسې راغلي، خو که موږ پیدا کړه نو موږ له به ډېر مال او دولت راکړي. او دوی دا خبرې کوي چې په دې کې کمال هم راشي. السلام علیکم، زه هم د شهزادګۍ له ټولو پسې راغلی ځکه چې ستاسو لور ورکه شوې ده او تاسو به ډېر خفه یې. انشاءالله زه به پوره کوشش کوم. خو زمونږ اوس یوه مسله نه دوړي، زما لور هم ورکه شوې ده او زمونږ د باغ نه امونه هم ورکېږي. نو زه غواړم چې زمونږ د دواړه مسلې اوس حل شي. نو کماله ته به داسې وکړې چې ته به شهزادګۍ له ټولو پسې لاړ شي او ته به داسې وکړې چې ته به د امونو د اونې سره کښېني او ما له به خبر راکړې چې د امونه څوک لري. دې نه پس جهانګیر او نادیه دواړه ښځه خاوند د اونې لاندې کینی او د امونو خیال ساتي او کمال د شهزادګۍ لټولو پسې روان شي. یا سړیه موږ امونو ته کښېنولو، هسې نه هغه شهزادګۍ هغه ته میلاو شي دولت په هغه له ورکړي. او که نه ښځې دا خو زوم یم، مثله هم مه کوه ولېږه ها، یو چل ورسره کوم. یو څو ګنټې پس دې دواړه ښځه خاوند د باچا دربار ته مړ ګیدړ راولي. باچا سلامت ته وګوره، دا ستا د امونو خل دی. دا ته څه وې، څه مطلب؟ او که نه دې اونې ته ختلي وو، امون یې وړلی، ما د اونې وعمله مې کوه. وزیره ګیدړ اونې ته هیجي که نه؟ یاله بادشاه سلامت، څه ووایم؟ ما خو په لومبي ځل واورېدل، ګیدړ خو چې ته ونې ته لاندې ختلې. او دوی دا خبرې کوي چې په دې کې کمال هم راشي. یاره بادشاه سلامت، زه خو ډېر وګرځېدم خو ما ته خو هم شهزادګۍ میلاو نه شوه. بادشاه دې د لو وایي، ته خو ته ما پرېږده، ته ګوره چې ځای د لوس معلوموم او که نه. بس ټیک ته یو کار به وکړو، هلکه ته به امونه اونې ته کښېنې
او تاسو بلار شئ شهزادګۍ به مال زر تر زره پیدا کړي. او دې نه پس دې دواړه ښځه خاوند د شهزادګۍ لټولو پسې لاړ شي او بل طرف ته کمال د امونو اونې سره ناست وي د امونو څوکیداري کوي او دغسې یو څو ګنټې تیر شي چې شپه شي نو لږ ساعت پس یو زیړه مرغۍ راشي د هغې نه یو ام واخلي او لاړه شي. کمال چې دا هر څه وویني نو زر په منډه منډه راشي او باچا له ټوله کیسه بیان کړي. دا دې څه ووایي کماله؟ بس ټیک ته زه دلته یو اس تر کومه هغه مرغۍ چې بل ام پسې راشي په هغې مرغۍ پسې لاړ شه وګوره چې دا امونه چېرته وړي. یو ساعت پس چې هغه مرغۍ بل ام د ځان سره واخلي نو کمال هغه مرغۍ پسې په اس باندې شاته روان وي او دغسې هغه مرغۍ مخکې وي او کمال هغې پسې روان وي چې دوی یو ساعت پس ځنګل ته ورسي. بل خوا هغه ښځه او خاوند هم په ځنګل کې شهزادګۍ لټوي چې کمال وویني نو حیران شي. یا ښځې دا خو کمال و دی خو په آس باندې روان دی ته راځه چې دی چلته شي. او کنه راځه سوریا. او دې نه پس دې دواړه ښځه او خاوند په کمال پسې شاته روان شي. یو ساعت پس هغه مرغۍ په ځنګل کې یو غار ته دننه شي. کمال هم په هغوی پسې دننه لاړ شي او دا دواړه ښځه خاوند هم په هغوی پسې شاته په غار کې روان وي. کمال د اس نه کوز شي په غار کې په مرغۍ پسې روان وي چې لږ ساعت پس کمال له مخې له یو خطرناکه پیری ورشي. یاله په تاسو کې دلته سکه زما په خیال ځان دروغونه دی خو بل مرګ لا راغلی سو. یا پیری زه خو دې مرغۍ پسې راغلم. دا مرغۍ روزانه راځي د بادشاه د باغ نه د امونه راولي. بادشاه اسم خفه د لوریا روکه شوې ده او ته نورم خفه کې. دا ته داسې ولې کې؟ دا مرغۍ نه ده د بادشاه لور ده د دې نه ما مرغۍ جوړه کړې ده ځکه چې زما یو بچی لیوه او هغه بیا شوې ده او ما ته ښکاري چې هغه بادشاه مړه کړې ده ځکه اوس د بادشاه له دا سزا ورکومه. کیدای شي چې ستا چیلی بادشاه نه وي مړه کړې نو ته دوی له دا سزا بیا هسې ولې ورکې او څه پته لګي ستا چیلی چې ته بچ دی هغه به شوي. دا خبره صحیح نه ده. هزا نو چې داسې ده نو بیا لاړ شه ما له زما چیلی راوله هله به زه تاله دا شهزادګۍ درکوم ګنې نه درکوم. او د دوی خبرې هغه ښځه او خاوند هم واوري. یا ښځې دا پیرې څه وایي دې نه خو چیرې روکه شوې ده راځه چې یو چیرې ولې راولو. او کنه سوریا راځه چې زر ځو دا بل لا نه مخکې نه شي. خو بل طرف ته کمال هم په ځنګل کې په هغه چیلې پسې ډیر وګرځي خو هغه چیلې میلاو نشي او لږ ساعت پس تړې ستومانه په ځنګل کې د یو زوړکي په غاړه کینی. یا خدایه دا خو په بله به موړېدو. اول شهزادګۍ پسې ګرځېدو اوس په چیلی پسې ګرځو. او کمال دا سوچونه کوي چې اچانک د کوی نه د چیلې आवाज راشي او کمال چې کوی کې وګوري نو په هغې کې هغه چیلې ګیره شوي وي او دې نه پس کمال د هغه چیلې د راویستلو دپاره یو رسۍ ورښکته کي. بل طرف ته هغه ښځه خاوند پیرې له د کلي نه کمزوري شان چیلې راولي. تاسو څوک یې او دا چیلې له کوم ځای نه راوستې ده او دلته ما له څه راغلې یې؟ یاره مونږ خبر شوي چې ستا چیلې روکه شوې وه نو دا ستا هغه چیلې د مونږ د له راوسته وایي دا شهزادګۍ له راکړه چې مونږ درنه ځو. ها نو زما چیلې خو داسې نه وه خو ډېره ګټه وه. یاره چې دا تاسو پسې د خفګان او په جلا جلا باندې داسې کمزورې شوې ده. ښه زه ورېږه زه تاسو له ستاسو انعام درکوم. پیرې پوه شي چې دا دواړه ښځه خاوند دوکهباز دي او بیا د خپل جادو په ذریعه سره دا دواړه په پنجره کې بند کړي. لږ ساعت پس کمال د پیرې هغه چیلې هم راولي. دا والی جی دا ستاسو چیلی پیدا مې کړه درله اوس ما له شهزادګۍ راکوه چې بس ځم درنه. بالکل صحیح ده ته ډېر بهادر او تا ما له چیلی پیدا کړه تا له به زه ستا انعام ضرور درکوم. او دې نه پس هغه پیرې د هغې مرغۍ نه دوباره بیا شهزادګۍ جوړه کړي خو کمال چې شهزادګۍ وویني نو دومره ښایسته وي چې حیران شي. دې نه پس کمال شهزادګۍ د ځان سره په اس کینی او د محل طرف ته روان شي. بل طرف ته باچا په محل کې خفه ولاړ وي خپله لور یادوي چې لور به مې پیدا شي او کنه او لږ ساعت پس کمال د باچا لور زرمینا شهزادګۍ راولي. وای زما لورې ته راغلې زه تا پسې بچې ډېر خفه وم. کماله واقعي چې ته ډېر مخلص او بهادر انسان یې تا ډېر په محنت سره زما لور پیدا کړه. اوس وایه چې څه دې په کار شي درکړم درله.
نه پلاره صرف مال او دولت نه بلکې دا انسان خو زما زړه ته پرېوته دا خو ډېر ښه انسان دی زه د سره واده کول غواړم بس بچی ستا ژوند دی او چې چا سره تېرول غواړې بس پلاره زه خو دې هلک سره ژوند تېرول غواړم ته رښتیا وې او زه رښتیا وې او دې نه پس کمال او د زرمینې شهزادګۍ واده وشي او بیا کمال هم خپله مور محل ته راولي او دې نه پس دوی ټول په خوشحالۍ ژوند تېروي